میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو جوابات دیے گئے ہیں وہ انکمپلیٹ بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ یہ جو میں نے پوچھا ہے کہ پی طالب علم خیبر پختونخوا میں کتنا خرچہ ہوتا ہے اور کیا یہ خرچہ پوری صوبے کے اندر یکساں ہے، یہ جواب غلط ہے۔ 23,290 روپے سالانہ پی طالب علم خرچہ ہوتا ہے۔ میرے ایکسس ایسے ڈاکومنٹس کو ہے جو انڈیپینڈنٹلی جس کی اسٹڈی ہوئی ہے کہ یہ ویری کرتا ہے ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ۔ پھر میں نے ڈسٹرکٹس کی ڈیٹیلز بھی مانگی ہے لیکن انہوں نے مجھے ڈسٹرکٹس کی ڈیٹیل نہیں دی ہے، سوال کا جواب بھی نامکمل ہے۔ میرے علم کے مطابق کچھ اضلاع ایسے ہے کہ جس میں 2 سے لے کے 2,500 تک خرچہ ہو جاتا ہے، ایسے اضلاع بھی ہے کہ جس میں 7,000 6,000 8,000 خرچہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ویری کرتا ہے۔ اور اس کا فارمولہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ اس ضلع کے ٹوٹل بجٹ کو لیتے ہیں، اس ضلع کے اندر جتنی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لیتے ہیں، اس پہ تقسیم کرتے ہیں، آپ کے سامنے فگر آ جاتا ہے کہ سالانہ کتنا خرچہ ہوتا ہے اور ماہانہ کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں جب ہمارے ایم ٹی اے صاحبان بریچ آف پریویلیج کی بات کرتے ہیں اور پریویلیج موشن کی بات کرتے ہیں، میرے نظر میں اصل پریویلیج موشن یہی ہے کہ آپ ہاؤس کو غلط انفارمیشن دے۔ میرے نظر میں اصل بریچ آف پریویلیج یہ ہے کہ آپ اس ہاؤس کے اندر اس کی جو رپورٹنگ کا نظام ہے اس میں غلط رپورٹنگ کرے، یہ بنیادی بریچ آف پریویلیج ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ 2 چیزیں بنتی ہیں، ایک بریچ آف پریویلیج بھی بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ڈیٹیل اسکروٹنی کے لیے منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایجوکیشن کے اندر بھیجے، اور میں ود دوز فگرز آ جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میرا اس سے مقصد یہ ہوگا کہ وہاں ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ اس پہ ہو جائے تاکہ ایکولائزیشن ہو۔ مثلا میرے علم کے مطابق تورغر، اپر دیر، شانگلہ، ٹانگ اور لکی مروت، ہنگو، اس قسم کے اضلاع کے اندر پر اسٹوڈنٹ خرچہ کم ہو رہا ہے اور ڈیولپڈ اضلاع کے اندر زیادہ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ گیپ ختم ہونا چاہیے، اس لیے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریفر کیا جائے۔ کرائسس چې کومه زموږ په ملک یا په صوبه کې روان دی، په هغه سلسله کې نن زموږ یو میټینګ وشو، په هغې کې اډیشنل ډپټي کمشنر، زموږ څه څونه تاجران، د پریس زموږ وروڼه او د هغې سره ډیلرز هم راغلي وو. په دې کې څه داسې ډیسیژن وشو پر کومه کې چې موږ ته د سیکټري هیلث د طرفه ډایرکشن راغلي وو. په هغې کې اولنۍ دا ده چې زموږ د ضلعې لپاره ډېر په لوی مقدار کې یو کوټه ده چې موږ روزانه تقریبا 8,000 وړې تروړې به زموږ په دې ضلع کې تقسیمیږي، او بیا به هغه 8,000 تروړې زموږ مختلف دکاندارانو ته رسي. هغه دکانداران به هم موږ د خپل عوامو سره شیر کړو. هغې دکان مخې ته پیناپلیکس لګېدلی، د پی تروړې ریټ چې دی 808 روپۍ دی، 20 کیلو د 20 کیلو بالکل 808 روپۍ د هغې ریټ دی. او دا به بالکل په هر یو ځای کې، په هر یو بازار کې د یو دکاندار سره 2 دکاندار یا 3-4 کسانو سره د بازار مطابق به موږ هغه هغې ته ورکوو. د عوامو د طرفه په دې باره کې څه شکایت راځي نو ډي اف سی صاحب آفس بالکل د بازار په منځ کې دی، د هغې نه علاوه د خپل متعلقه ای سی سا یا د تحصیلدار سره دوی رابطه کولی شي او دوی ته به د دوی چې کومه ګریوینسز دي هغه به موږ ختموو. میلیونو والي سره خو دا خبره ده چې یو میل ما ګیر کړو چې هغه عوامو ته په هغه سبسایډایز ریټ پروړه نه ورکول، نو هغه ما سیل کړو، بلکې د هغه کوټه مې هم سسپینډ کړله. پرون ورځ زه بیا وتی وم، ما پرون 2 میلیونو داسې وه چې هغې وړه ورکړي وو خو په کم مقدار کې ورکړي، نو هغه یو میل ما 50,000 روپۍ جرمانه کړو، او دا یو قسم له هغې دپاره وارنینګ دی، دا جرمانه نه ده. نیکسټ چې هغه میل مالک ما ګیر کړو نو د هغه بس مکمل بلیک لیست کېږي، د هغه میل به مکمل ختمېږي. تر څو پورې چې دکانداران دي نو هغوی ته هم زموږ کلیر میسیج دی
دا پیغام هغوی ته مونږ ورکوو چې تاسو په دې وخت کې زمونږ د عوامو څخه سپورټ وکړئ، خو انکیس که یو دکاندار په دې کې مونږ ګیر کړو نو د هغه دکان به مکمل سیل کېږي، کوټه به هم ختمیږي، خو سیل کېده به یې داسې چې هغه به کم از کم په میاشتو کې مونږ نه کوو، او مونږ به ضرور د حالات د کنټرول کولو لپاره یو دکاندار، دو دکانداره یا یو میل والا سبق جوړو چې آینده لپاره زموږ په ضلع کې څه داسې کرایسس رانشي. I am Additional Deputy Commissioner of Law Rabir Ishfaq Ahmed. آج ہم نے پروونشل گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق فلور ایسوسیشن، ڈی ایف سی، اسسٹنٹ کمشنر تیمرگرہ اور پریزیڈنٹ بازار تیمرگرہ سب کو ہم نے میٹنگ کے لیے بلایا تھا. آج کل جو پرائس ہائیک ہے اور ایلیجلی جو ہولڈنگ ہے اسی سے ریلیٹڈ ہم نے یہ میٹنگ بلائی تھی تاکہ سب کو ہدایت جاری کر سکے، تاکہ جو گورنمنٹ نوٹیفائڈ ریٹس ہے اس کے مطابق لوگوں کو آٹا میسر ہو. اسی سے ریلیٹڈ ہم نے کافی ڈسکشن کے بعد ایک پراپر میکینزم اس کے لیے بنا لیا ہے اور سب کو ہدایات جاری کی ہے کہ آپ جتنی بھی شاپس ہیں، جتنی بھی ڈیلرز ہیں، اپنے شاپس کے آگے پینافلیکسز لگائے اور اس پر گورنمنٹ نوٹیفائڈ ریٹس ڈالے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ ریٹس کیا ہے. اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے پھر اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈی ایف سی ان کو ہدایات جاری کی ہے تاکہ یہ ریٹس لیٹر انسپیرٹ وہ امپلیمنٹ کر سکے. تو اسی سے ریلیٹڈ یہ میٹنگ ہم نے بلائی تھی.